سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد غلام منګل د کپ په 19مه دغه ولایت د یو شمېر ولسوالانو امنیه قومندانانو او یو شمېر نورو سره د ناستې پر مهال مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د ولسمشر د حکم پر اساس سږ په خپلو ولسوالیو کې د کوکنارو کښت له منځه یوسي. دغه ناسته چې د جلال آباد په شاهین ماڼۍ کې جوړه شوې وه د سرحدي پولیسو قومندان، عامه نظم او ملي اردو درسیزوالانو، ملي امنیت مرستیال او د همغږۍ مرکز مسؤلینو هم ګډون کړی و. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد غلام منګل ویل د مرکزي ادارې لوري پلان ورکړل شوی چې د سږ په ترڅ کې 1500 هکټاره ځمکه کې د کوکنارو کرل شوی کښت له منځه یوسي. نوموړي ولسوالانو ته لارښوونه وکړه چې په خپلو ولسوالیو کې د کوکنارو کښت د له منځه وړلو په موخه د ټولو ارګانو ګډې کمیټې جوړې کړي چې له مخې به یې هره ورځ د دغه ناوړه بوټي د له منځه وړلو په موخه ناستې ترسره کړي. هغه زیاته کړه په ولسوالیو کې به د کوکنارو کښت د له منځه وړلو کمپاین مشري د ولسوالانو او نظامي برخه کې به مشري د ملي اردو د قومندانانو پر غاړه ووسي او د دوی ترمنځ پر لا زیات همغږۍ او همکارۍ ټینګار وکړ. ننګرهار والي ویل هغه مسؤلین چې په ولسوالیو کې د کوکنارو کښت له منځه وړلو بریالی کمپاین ترسره کړي ځانګړې ستاینه به یې ترسره کړي او هغه څوک چې پاتې راشي له مجازاتو سره به یې مخ کړي. ښاغلي منګل مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د کمپاین د ترسره کولو لپاره به ټول سهولتونه ورته د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې ریاست له لوري برابر کړي. د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې رئیس محمد ادریس صافي وویل سږ یې مرکزي ادارې د کوکنارو کښت له منځه وړلو په موخه له وړاندې پلانونه جوړ کړي او په دغه برخه کې نړیوالې ټولنې هم همکارۍ ته ژمنه کړې ده. هغه زیاته کړه مرکزي ادارې ورسره ژمنه کړې چې د کوکنارو کښت له منځه وړلو په موخه به پخوانۍ او اوسنۍ ځانګړې بودیجه ننګرهار ته په واک کې ورکړي. وروسته ولسوالانو او امنیتي منصوبینو د یو لړ ستونزو د شریک کولو وروسته ډاډ ورکړ چې د کوکنارو کښت د له منځه وړلو په کمپاین کې به جدي اوسي او دغه چاره به تر ډیره